سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس پیل شوی دی. د دغه کنفرانس اصلي هدف څه دی؟ نو جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس پیل شوی دی. دغه کنفرانس کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې ده. د سیمهییزې همکارۍ د بهیر چټکوالو او د افغانانو د ګټې سیمې د هیوادونو په مرسته همغږي کولو او د دغه کنفرانس اصلي هدف ښودل شوی دی. د دغه کنفرانس ګډونوال له جګړو وروسته د افغانستان د ثبات، امنیت او بیا رغونې په چارو غږیږي او په دې تړاو د خپل وړاندیزونه او تګلارې وړاندې کوي. د افغانستان له اړخه د کنفرانس ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی ورغلی دی. ښاغلی متقي د تاشکند کنفرانس ته وینا کې وویل د دوی حکومت اقتصاد محور سیاست تعقیبوي، له ګاونډیو او ټولو نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. هغه وویل د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان د نورو هیوادونو د سیالیو پر ځای د همکاریو مرکز شي. امیر خان متقي ادعا وکړه چې د دوی واک ته را څرګندېدو راهیسې بېلابېلو برخو کې ښه پرمختګونه لري او شته ستونزې د حل هڅې روانې دي. هغه دلته خبرو کې یو ځل بیا پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان مرکزي بانک کنګل کړي شتمنۍ آزادې کړي او پر افغانستان د دوی او بیا واکمنېدو وروسته لګولي بندیزونه پای ته ورسوي. ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې ویل کېږي طالبانو حکومت سره نسبتاً ښې اړیکې لري. دغه هیواد د طالبانو او پخوانیو ترمنځ د روغې جوړې په هڅو کې هم فعاله و او په 2019 کال کې هم په دغه هیواد کې د افغان سولې په اړه یو سیمه ایزي کنفرانس جوړ شوی و. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.